ملا م ټول درد کوي هغه تاویلی ده سر راپاسي غرمې پورې ایله جارو دې سړي ته مې ویل چې هلک ته واده وکړه د دې کور کارونو نه به زه خلاصه یم دې لیونۍ ته وګوره واده ورته وکړه چې زما باندې دا کور کارونه کم شي واده داسې اسانه دی چې سړی وکړي اټک کار نه کوي اوسه پورې ویده دی او ته ورته واده وکړه چې هغه ښځه هم په موږ باندې بوځي زماري واده وکړه دې کار ته هم پرېږده په غوږونو خو ښه بیداره یې ما خو څه بده ونه ویله چې بده مې ویله خو د دې کور کارونه نه به خلاص شمه که نه نیک ومه ځه خبره به هم درته نه کوم دا واده کول داسې اسانه دي چې سړی دې واده کوي دا کور کارونه به کېږي که نه نو ته ماړه شوې نو زه هم درله همدا خبرې به رقم نه بس یو دم سپېږمو ته راودانګي چې دې پخکلې که نه په څنګه یې پوخ کړم اویرې جارو کوم کار درله وکړم وچ کلک خشاک مې درته جوړ کړه زه راځه کښېنه زماري هغه موږ له څه توده کړې ده اوسه پورې وده دی او واده وکړه ته څه له کښېني اوسه چای راوړه که نه کښېنم به نه نو چای راوړه بیا به کښېني چای څکې خو دې څکمه ستړی ستومان یم ټوله ورځ مې لرګي مې ده کړ السلام علیکم دادا وعلیکم سلام چې زنه په خیر راغلی ما خو ته وده یې ته چېرته نه ومه بهر تللی ومه ها هغه اکرام دې څاروی اخیستی دی داسې غټ غویی راوستی دی او دا تصویران دي او ویډیوګانې دي ورسره یو موبایل جوړ و هغې له ورغلی ومه کوي دي که نه ولې نو تا له څه څه نو ته څه له خفه کېږي ولې خفه کېږم خو نه ما ویلې چې څنګه چې د اختر له 2 ورځې پاتې دا څاروی ماروی به م اخیستی او قرباني به نه کوو قرباني دپاره قرباني غواړي تا قرباني ورکوي یوه روپۍ نه ګټي دا قرباني داسې اسانه کېږي یوه برخه چې در باندې راځي هم 50-50 روپۍ کمه دي ولې دادا ته خو یې ګټې که نه نو تا به نه قرباني نه کېږي د سترګې ولې پټې راشه که نه دې زوی خو دې بل شي ځان سره راوړي تی ګټې نو زه به دې سپینه ګیره ګټم او ته به قرباني کې ګوره چې پیسې خلک مور و پلار ته غوښه نه نیسي چې دا مې د مور و پلار برخه ده او غوښه ده او دا حساب کتاب او چې ته ما کله کار روزګار ولګېدو بیا به درته نیسمه یاره دې راختلي کال کې خوراکه ستا کار ولګېږي هغه رشکه دې راته اخیستې وادي مې رانه خرڅه کړې نو نه دې چلوله که نه بیټرۍ ته دې موبایل ایښی او د 10,000 روپو موبایل یې درنه ویوړ د چیتې پسې دې باز خوشي کړی و د انګریزانو ګوته ورسره کومه هغه 10,000 روپۍ باندې ښایسته قرباني کېده ولې داسې کې پرېږده دادا څه زړو خبرو پسې دې بیا شروع وکړله دا قرباني وکړه بس نورې خبرې پرېږده دا قرباني کول غواړي تاسې ماغزه مه خرابوه ښه موږ دې د واده ټپې کوي او ته قرباني په څه شي کوم پیسې کمه دي ولې هغه د رشکي روپۍ دې څه کړي چې هغه 3 لکه روپۍ دې نغدې کېښوستلې هغه خو هم سرخوري یا تا 10,000 روپۍ نجیب بارګیني کټ نه کړي رانه همدې ته دې سترګې دې ما ماغزه مه خرابوه بس ووځه که نه ووځه سمه خبره ده نه کومه ګزارونه کې سمه خبره کې سار نه دې ګټې وړې شروع کړي ګټې وټې نه یم قرباني څه چلو شو څه چلو شو چغې دې راغستې دي څه دې کو هلک یو خو تا پلار او زوی په مینه خبرې ونه کړي هغه چیم را باندې پرېښود سهار وختي یې دا کړی به څه ها چای خو دې داسې زر راوړه نور ته دې ایښی دی نور چای پخېږي نو تاسو چغې والې که نه موږ به چغې والې کړو وایي امسا دې په سیند لاوشه لاس کې دې نیولې ده هلک خو دې پې ونه والې هلک وتښتېدو که نه چې تا ودې دې چغې دې دی هلک چې وایي قرباني کوو او د رشکې 3 لکه روپۍ دې هغه راواله دا قرباني پې وکړو داسې ګټې وټې کې ته ما د قرباني کې نو قرباني به نه کې نه نه یې کومه وایي نیکو قربانۍ نه هغه تښتېدلی دی او د هغې غوښه هم تانه وباسم وامه دې یاره سړیه نو بس ټول عمر به ته د مرچکو په سټه ناست یې نو خو تاسو خبرې ګټې وټې کوئ ولې صحیح لاره خبرې دا د ټک کار نه دی ته یو واده ورته وکړه او هغه ځوان خو راغی دا دلته هلته تصویران وباسي غویانو ساسوک ټیک ټاک یې کوي بیا هغې د ټیک ټاکو دپاره اخیستې که د الله د رضا دپاره یې اخیستې خلک به هر څه کوي ته بیا هم کوې نو خیر دی هلک دی شوقي دی که دا هلکواني خو ځوان ته یې راکړي که نه داسې خو مې نه دي کړي وایي سړیه تا داسې نخرې کړي دي چې هغه به دې نخرو ته نه پرېږدي ښه زه دې پېژنم ښه زه اوسه چې یې راوړه زه دې پېژنم دا هلک پوه کړه ګوره دا به مې ورځ به مې د داسې خوږ شوی سر ته بې ناستی نه زه به ځم چې درته راوړم یاره داسې کار دی چې دا قرباني به وکړم سترګې پټول نه دي پکار الله او رسول به مانه خوشحاله شي دا یو زوی مې دی دا به خوشحاله شي ما خو دا د ټیک ټاکو خبرې به کې ډېره ورانه وکړه الله د رضا دپاره یې خلک یې د ټیک ټاک نه کوي که دا چیز کمه ده خیره او زه به ورپسې چای مې درته راوړلو سړیه دا خبره مې درته کوله دا قرباني وکړه که سلي وي او که زري وي پیسې خو شکر دی شته دی خو هېڅ یې وکړه دا قرباني
داسې کار دی ګلوګۍ چې بس تا نه شمه خفه کوې دا قرباني به وکړم ښه اوس خو به خوشحاله یې دخې او غراب ګله اوس خوشحاله شوم زما د زړه خبره دې وکړله خو رښتې دا پرېږ د سره ګوره جوړ کړي چې خراب دی او ټول کارونه خو په یو ورځ نه شي کولی که نه اول پرېږ څه لپاره جوړې ولې دا پرېږ دې لپاره جوړو چې دا غوښې پکې کېږدو که نه دا غوښې به چیش کېږدو اوس یې خوندې کړو نه نه چې دا پرېږ کې دا غوښې ږدي دې مسلمانانو دا فقیران او ملنګان او غریب خلک دې ته څه شی ورکوې پرېږ چې دا کې دې دپاره خلک قرباني کوي چې په پرېجونو کې کېږي چا یې ور نه کړي دا ما دي غراب ګله اوس هغه وخت نه دی ښه ټولو خلکو دې پرېجونه ډک کړي دي په پرېجونو کې یې ایښي دي اوس چاته څوک غوښې نه ورکوي ښه دا چې در لږدمه لږ جوخ شاخوا چې تقدیر خو ماغزه دې راله خراب کړه پخواني خلک ښه هر چا ته بیا ورکول اوس خو دا به درې سیکې یو به ځان لږدي یو به خپل خپلوانو ته یو غریب ته چې پرېجونه یې چې ډک کړه نو بیا نو چې شي بیا خو غوښه شوه قرباني خو نه شوه نو الله د رضا دپاره خو بیا نه شوه نو خلک خو همدې ته کوي که نه خلک یې کوي نو داسې کار دی چې خو مې د خیره اوس کوم ګلوګۍ نو اوس هغه هلک ته اواز کړه چې لاړ شو چې دا ښایسته غوندې څاروی وګورو ښه زه ورته اواز کوم او ته راپاڅېږه خو ځان سره بیا کې همداسې به ځې که نه نو ته هم قلارې به دې کټ کې ناست تادي وکړه راځه صحیح ده دا راځه پیسې د سره راوالم ښه ښه دادا پیسې خو دې ځان سره راواغستې او د خیر پیسې مې راغستې دي خو بچیه دا خفه کېږه ما که نه ما دې د خاطره بیا چې نه یې کوم ځکه ته رالې چې اکرامي دې غویه هغسې او تصویرانو سره وباسي او ټیک ټاک یې کوي نو بده خبره نه ده اوس موږ دې پکې بله ټپه ویلوی پرېږ جوړ کړه چې هغې کې کېږي نو مسلمانانو کې نه ورکوي غریبانو کې نه ورکوي چې پرېجونې کې کېږي ټول خلک پرېجونې کې کېږي نو مې ټول خلک به نه پوهېږي ته خو پوهېږې ودې که بچې یو خبره رانه پاتې شوه ډېره ضروري خبره وه داسې کار دی که نه نو مې سبا به زه منې ما ژوندی به یم څه شی به مې څه خبرې که نه نو ته به داسې خلکو سره قرباني نه کوې چې هغې سره نه کېږي نه که بیا به دې هسې دا پیسې به دې اوبه وړي غل سره به قرباني نه کوې سودخور سره معلومات به کوې ولې د کاروبار چې د هغې د ډوک وږي که نه دروغ درب او قسمونه قرانونه هغې خلکو سره به قرباني نه کوې زه چې ځو نو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ملا صاحب ښه جوړي شکر دې په دعا دې خیر خو مناسب دي سود نه کې روان دي داسې لاړم په دې مقتدیانو باندې وګرځېدم ما چې یو دوه ورځې اختر ته پاتې دا سرمنې چاته ورنه کړي که نه او ښه خبره ده ما چې ګوره پام کوه چې ګوره ته سرمن ونه خوځې چې نه د سلمان چاله نه ورکوم تا ته د نواز کټ جوړو اوس رشخند راپورې وې که نه څنګه دا کوم معلومات خو زمونږ استاد دي ټوکې نه کوي نو لکه بچیا داسې کار پکار دی که نه چې مناسب زمونږ کمزور دی که نه غریب وي سلمان یې به دې ته ورکوئ او که نه او که نه د مناسب کار روزګار ښي نو بیا بل مسکین ته ورکړه خامخا ملا ته مه ورکوئ نه صحیح خبره نو استاد ښه خبره دی وکړه موږ به م انشاءالله تا سره مونږ منډې تللې وو ته خو زمونږ امام یې بس خیر وشي مونږ ما او دې د خیر داسې نیت کړی ځو داسې میلې ته چې ته ښایسته غوندې څښی ګورو یا کټې یا چرس یا پام کوئ میلې ته لاړ نه شئ څوک به درنه جب ووهي الله بندګان هم دلته وګورئ د شاوخوا کې د ګاونډیانو سره چا سره به یو قصې وي ویخلئ خو میلې ته مه ځئ ګوره څوک به درنه جب ووهي نو تا ته نه دی معلوم دی چمګاوان کې چې تا ښه غوندې ولې نه دلته هغه شرافت هلک سره هم شته دی د کباړو کار چې دلته هغه یار محمد استاد سره هم شته دی موجب سره هم شته دی سودکي والا نه دی استاد یې ډېره ښایسته مشوره دی راته وکړه عجب مه بله شوګونه دا خبره زه چې ځو زه به زه الله دې مړ شم په مخامخا ګوره زما سرمن ګوره ونه خوځې ښه د قربانۍ السلام علیکم وعلیکم السلام مشرف بخیر جوړ بخیر خیر دا خرڅې ده خیر او دا خرڅومه ها کورنۍ تاسو څه ده ماما کورنۍ شی دی کورنۍ دا 1,00,000 دا څه کوي دا وایي موږ خو کوڅو کې دي وکړه دا خو سمه ګلوګۍ د دې کې خو کوچې غوښه نشته انا ودې چې کور کې وته ویم سبا د کلانجه سره جوړې به ته ته واګانو باندې نو دا کورنۍ ما خو برابر نه او په هغه خپل نه ودې غاړې خو مدینه سمه خبره وکړه چې وایي دې نه دا کورنۍ څه د څه پوښ دا بدونه سنای دومره خو به کیسه چې نشته ما د پته ده اسم ته خواره ده که نه خواره دا خو یېرېږي که نه تاسو نه ویرې ده ځکه خدا صحیح ده دا د موجب به وګورو دا نه دا خو ډېره خواره د خوراک فکر وکړه نه وچ چې ځمکې ته دې ودرولې مید لازمه دغه ورته راوړم بګاز نه دا ډانټې ازاد دې ما سزا ده مهم تک
دادا اوس کوم خوا روان یې؟ نو دې سړي خو دې ناشنا ریټ ویل که نه 1,10,000 څو او 1,00,000 شله نو شي کې خو دومره غوښه هم نه وه کمزور یم نو هغه ملا چې چېرې مجیب سره هم د هغه ته راځه داسې به وکړه هغې نه ښه ده ښه هلکه دا د خر شته خر شته او دا ګمان ده دا د پنجاب ماما کوم پنجابي ماما ته اواز کوله دا د څو روپو ده دا وایي زه په پښتو نه پوهېږم زه یې ورته پنجابۍ کې ویم ښه دا ووایه ورته شابه لاس وځوه کینې ده 1,40,000 وایي دا ولې دا وایي 1,00,000 نه وایي دا 1,00,000 چل دی چل نه دی دا په پنجابۍ کې وایي 1,40,000 داسې ما که 1,00,000 چلي لکه چې وهي رانه نه نه وخي رانه صحیح ده او ډېره ګرانه نه ده 1,00,000 نو خبره ورسره جوړه کړه که نه زه خو نه پوهېږم او کتنا روپۍ ما را راکړې ده دا غوا خو وګوره که نه ول نه ورسره بیې مه کوه وخت مې تېر کړی پنجاب نه ښه ده ښه ده اصیله ده دا خو ده وله دا کابو کول هم ډېره ګرانه ده دا بیا را سره بوځي که نه ته خبره خو جوړه کړه که نه خبره ورسره جوړه وکړه زه ووایه ورته ده دغه دی که نه غاښونه ماښونه او غوږونه هر څه خو یې ټیک دي که نه او تپوس دې وکړه دا داند اور کان سب برابر ہے ہر چیز برابر ہے دیکھو ہاں صحیح ہے بس صحیح دکھا پیر بھی دیکھو پیر کو بس وہ پیر بتاوا چاہوں پیر وته ناشو هغه دا وی دا وی خپي وګوره خپي ما به کوي چې د خوشحالۍ نه پیر د شکار دی بچي چې بس ګرمي ده بس خبره وسه جوړه که مناسب خبره چې بوی زما دا تاسو خو ما نه سم ترجمان جوړ کړو ستا خبره دله کوه د تعالی کوه دا څه شی شو بس تا ویل چې غوا راته واله ماړه بس پیر راډي په پنجابي ور پرېوتې خو زه غوا ښه ده روغه غوا ده همدلته ته کېنه ته ویه وکنه دې باره کېنه کینې ده اخري کینې ده دی 1,30,000 اوس یې بله ټپه وویله و 1,10,000 ها دي دې نه کونه نه راکوځو نه کونه برابر خبرې او کنه خو دم دغه وایم کنه 1,00,000 یو د الک بیا سره بوجي کوه 1,00,000 بس خیر دې امانه نو صاحب یې خپل څوک شوي خو کېدای شي پنجاب نه راوایي دا وای کنه وای چې راوایي را باندې کینده کې پنجاب سے دی آیا جی او تو کو صورت ہے आवाज یې دې خسته आवाज یې مين شوې ده وګورئ وایمبو دا پښتنه ده دا او کنه بچا ته واده شوی ده او کنه رمبړو و خبره جوړه کا کنه نو ګرمي ده کنه نو ځکه نه وسه دا کتنه اخري 1,20,000 و چې 1,00,000 کنه نو نشته 1,00,000 نه 20 پاسه شل پاس 1,10,000 اخري دل ہے نا روان هدا دا و 1,00,000 لسمانی بس کوړی بس بوې دا کوي نه بوزي وي بس لار دی ولا دا صحیح ده پیسې و پیسې وای پیسې هغه ما صحیح دي 1500 خو بسوځه کېم بسوځه کې ول دا روانه کته دا ته سوی ته په شربت مسکو ته پیسې ورکو دا हमारे साथ जाएगा उधर देरे पे उधर आपको पैसे देगा उधर वो भी बंदल करता है सब रुका लगा जो सर उधर एक सुनो बस تا ته ما ته ونه ویل چې دا شی نه مه کوه دا دوه څو سره وباسه بل دی که نه دې دپاره د هغې سیتو ته تصویران او ټیک ټاک یې کړي دا خو د الله دپاره هر قرباني کوي که نه خلکو ته یې مخه ریاکاري څه ده کوي دا اوس وګوره دا دنیا د خدای خلکو دې نه خدای دې ووایه خدای دې ووایه خلک به نه پوهېږي ته خو پوهېږې که نه خو مور چې وایي فرج کېږدم او ته تصویران وباسې مسلمانان غریبانان ته یې نه ورکوئ تصویران بچې را روانه که بس ګرمي ده راځه هلته به تا من شربت هم وڅښم زما خو نور ګزاره نه کېږي